دا ریا علما دي ته وی چې سړی د خلکو د خودنې لپاره یو کار کوي. صوفیه ریا دي ته نه وایي. صوفیه څه وایي؟ وی فعل الافعال لاجل الناس شرکنا وترک العمل لاجل الناس ریاؤنا. دوی ډېر خفي لاړه، ډېر غمیز لاړه. یو چا د پاره کار کول چې دا سړی ما وګوري چې دا سخي دی او دا سړی ما وګوري چې دا شیخ دی که نه، وی دا خو شرک دی، دا خو مخلوق د پاره کار کړی. او فعل العمل ترک العمل لاجل الناس ریاء، عمل نه کول د وجه د خلکو نه ریا ده. کله کله سړی مانځه ته ودرېږي د نفلو په نیت، زړه کې شیطان ورته وایي مړه دا خلک ګوي چې څه شیخ دی، راځه مه کوه دا مونځ. دا عمل نه کول لاجل الناس ریاء، وایي دا د ریا وکړه. اصل حقیقت ریا د اوس وکړه چې دته د اذان دومره غټ سړی ښکاره شو چې زه خو ګینې ریا نه ځان ساتم. په دې اړخېدو شیطان ډېر لوی رذیل دی. یو بابا ماخوستن کې جمع ته روان و، نو خټو کې پرېوته. چې پرېوته نو سبا ته چې جمع ته ځي نو یو بوډا راغی، د لاس نه یې ونیو، خټې نه یې پورې ایست. دویمه ورځې بیا د خټو نه پورې ایست، درېیمه ورځې بیا د خټو نه پورې ایست. نو دی ورته په څلورمه ورځ وایي دا ته څوک یې؟ ډېر ښه سړی ما سره کومک کوي. وایي زه داسې یو سړی یم که ځان مې د روح او د ملګرتیا را سره بیا نه کوي. وایي نه ته خو ډېر ښه سړی، ته څوک یې؟ وایي زه ابلیس یم. دروغجنه وایي ابلیس خلک مانځه ته پورې باسي، ته خو ما د خټو نه پورې باسي. وی بابا ته څه خبرې؟ په اوله ورځ چې خټو کې پرېوتې تا ته چې کوم اجر خدای تعالی ولیکلو نو یو ما ته پته ده، یو خالق ته پته ده. ما وی دې خټو نه یې پورې باسه، مونږ دې وکړي خو چې د دې پرېوتو اجر ورته میلاو نه شي. دا دومره رذیل دی. دا په نوراني شکل کې راته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه او ځل مراقبه کې وی ناستم، یې آواز را باندې وشو، ای عبدالقادر جیلانی ستا عبادت ما ته مقبول وګرځېدل، تکه نور اعمال راته نه کوې نو مه کوه. وی مراقبې نه مې سر پورته که، ما ورته ویل ته څوک یې؟ وی زه د رحمان د خوا نه هاتف اواز کومه. وی ما ورته ویل چې رحمان نه یې، شیطان یې لعنه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته امر کیږي چې فاعبد حتی یأتیک الیقین، تر هغې پورې عبادت کوه چې تا ته څه راشي؟ مرګ راشي. نو مرګه پورې هغه مامور دی په عبادت باندې، او ته ما ته داسې خبره. نو ابلیس ورته وی چې عالم رانه خلاص شوی، که عالم نه وی نو داسې ما ډېر دوکه کړي دي. وی شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب ورته وویل چې د اول ګزار نه دی دا دویم ډېر سخت و. دا دویم دی ډېره خطرناکه خبره وکړه. ته اوس ما په دې عجب کې اچې چې داسې غټ مولای چې زه ځان څه خوشحاله شم چې ښه دی زه خو غټ ملا یم. وایي دا دې خطرناکه خبر راته وکړه. اوس مې بېرته په دې بل اړخ باندې خرابې. دا ډېر لعین دی، دا ډېر په مختلفو شکلونو باندې. کله کله سړي ته ترک العمل، بعضې صوفیي مشایخ ورته سند ورکړي خلیفی کی، وی توجه کوه مریدان نیسه. دته شیطان څه وایي؟ مړه تا ته ګوره ګناهګار سړی او ته دومره سړی چې ته توجه کوې. دا اوس شیطان په دې بل شکل ورته راغلی دی که نه، دی اوس د دې خدمت نه وباسي. بیا داسې سوچ نه کوي همدغه سړی خلکو ته سبق وایي. نو ته چې فارغ شو ته په دې کتابونو چېرته داسې قابل وي چې دا شروع دې ورته کړې وه، خو چې درس دې کوو یو وخت کې درنه شیخ القرآن شیخ التفسیر جوړ شه. خو دغه شان د توجه د باطن هم نه چې ته کوشش کوې، په مرور د وخت سره هغه اضافه کېږي. د هر مرید برخه فیض ستا پسې نه راځي، نو ستا ورسره باطني کار ښه کېږي که نه. خو دا شیطاني یو جال دی چې بعضې صوفیه په دې کې راګیر کړي. مړه ته خو ډېر کمزور یې او ته ولې مریدان نیسې. دا په دې شکل اوس دی خرابوي، د دې خدمت نه یې وباسي. نو صوفیه وی ریا دغه ده چې عمل د وجه د خلکو نه ترک کی، او چې د خلکو د پاره کې دا خو شرک دی. ریا او شرک خفي راځي. نو مخلصین له الدین، دین تاسو تماویلو چې عقیدې تم وی عمل تم وی. عقیده کې به اخلاص کې د ریا نه وی پاکه، ځکه شرک جلی دی التا، او عمل به د ریا نه پاکه ځکه شرک خفي دی. دغه یو عبادت چې شرک پکې راشي او ریا پکې راشي نه قبليږي. رفیع الدرجات هو رفیع الدرجات. اسانه معنا دا خداوند کریم پورته کوونکی د درجو